مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه من كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه من كل معلوم لك. إله العالمين يا خاتم الشيء صور نور حضرة مغرب إنسان الخجل أخي الله صلى حضرة شاعر شاعر نسمع صلى حضرة صور كاجم صار والمور في الأرض وزر ورتب في ذات بركات الله أصحاب مستنسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا وارزقنا فهم النبي حسنا وملائكته والمقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب سي وشمس بوش ديش مكتوب شريبتي بجناب میر محمد نعمان ورویفته. دا میر محمد نعمان ثبت لیکلی دی لرفع شبهات منکران عذاب قبر. دا مکتوب شریک کی چې دی په دې کې دا بیان دی چې کوم د عذاب قبر څخه چې کوم منکران دي د هغه شبهه ورفع کوي. الحمدلله والسلام علی عباده الذين اصطفى. جمع در عذاب قبر کې به احادیث صحاح مشهوره بلکه به آیت‌های قرآنی نیز ثابت شده است تردد دارند. د عذاب قبر په باره کې و یو جماعت څه اشتباهات لري. داسې خلک شته چې د قبر د عذاب په باره کې یو څه اندازه اشتباهات ورته پیښ دي چې هغه په احادیث صحیحه مشهوره سره ثابت شوی دي. په صحیح مشهور احادیث مبارکان کې عذاب د قبر ثابت شوی بلکې با آیت‌های قرآنی نیز ثابت شوی په قرآنی آیتونو سره ثابت شوی دي. د علماو مابین کې خو د اطلاق خدا خبر استه چې بعضی کسان ګر سره د عذاب قبر څخه منکر دي هغه عذاب د قبر چې دی نسته یا عذاب د قبر چې دی په صحیح توګه نه دی ثابت شوی او بعضی کسان بیا داسې وایي یا عذاب د قبر خو ثابت دی لیکن په احادیثو ثابت دی په قرآن کریم کې د عذاب قبر په باره کې آیات نه دي راغلي. بعضی کسان دغسې وایي چې په قرآن کریم کې د عذاب قبر په متعلق باندې آیات نشته. لیکن امام رباني سامرک دې اشاره کړه چې په صحیح احادیث کې ثابت دي یا په آیاتونو کې هم بعضی داسې آیاتونه شته چې مطلب د هغه آیاتو څخه عذاب قبر معلومیږي چې عذاب قبر پکې کړي. لکه دا قول د الله جو بسم الله الرحمن الرحیم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا پس وفي الآخرة په دې آیات سره يثبت الله الذين آمنوا خدای تعالی جل جلاله تثبیت ورکړي الذين آمنوا هغه کسان ته چې ایمان راوړي دي بالقول الثابت په قول ثابت سره په کلمه شرف سره په حیات دنیا په ژوند کې د دنیا او په آخرت کې ژوند کې د دنیا چې څوک په قول ثابت سره تثبیت د دور کو کیږي په کوم ځای کې د دنیا په ژوند کې یا دنیا خو د امتحان ځای د امتحان ځای خو د ثبات ځای نه دی د تثبیت ځای نه دی. نو تثبیت په دنیا کې چې دی هغه خامخا راځي عذاب قبر دی چې په قبر کې سوال د نکیر او د منکر راشي الله جل جلاله مسلمانان په قول ثابت سره د دې تثبیت وکي او قول ثابت ودی ته الهام کې ورويشي او د په ځین کې راشي او د نکیر او منکر جواب وایي. دا څنګه مراد دی. نو دا آیات مبارکه او بل دا آیات مبارکه دي چې يعرضون عليها غدوا وعشيا څنګه يوم يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد آفرين مخکې ونونې دروانو د آیات څنګه لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وإن فستذكرون ما أقول لكم إن الله إن الله وسلم عباد لا أخذ بكل سفارة بدو زي شروع وحاق بآل فرعون سوء العذاب
نازل سو پر آل د فرعون باندې سوء العذاب هغه بد عذاب پر آل د فرعون باندې بد عذاب نازل سو احاطه یې باندې وکړه باندې راوګرځېدی هغه نو بد عذاب کم بد عذاب النار چې هغه اور دی يعرضون عليها غدوا وعشيه چې دوی به عرضېږي پر دې اور باندې او غدوا وعشيه سهار او ماښام سهار ماښام به دوی پر اور عرضېږي اوس په ورځ د آخرت باندې چې یوه ورځ 50,000 کال دلته سهار ماښام شته سهار ماښام خو هغه وخت چې لمر راخیږي او لمر لویږي چې لمر راخیږي سهار دی چې لمر لویږي نو ماښام نو په ورځ باندې د آخرت خو چې لمر تک تور شي سپوږمۍ توره شي غرونه د بابۍ نه ولاړ شي مځکه بدله شي اسمانونه وچاودي سهار ماښام د کوي خو نو سهار ماښام خو نه دی ځینې مراد د شک وتلی نه دی مراد نو پر اور باندې چې دی عرضېږي سهار ماښام دا پسیري په دې دنیا کې کومه دی نه عرضېږي په دې دنیا کې خالي فرعونیان سم او صحابات ناسو تر څو پر ځګر کېدل نو کوم وخت مراد نه قبر النار يعرضون على غوشي وغدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد او التوج وغدوا وعشية پر عزيز ورسته بیا وایي چې ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة هغه ورځ چې بیا قیامت جوړ شي ادخلوا آل فرعون داخل کې آل فرعون أشد العذاب سخت یعنی هغه عرضه ده پر اور باندې سهار ماښام هغه یو وخت او دا په ورځ د قیامت چې بیا چې قیامت جوړ شي بیا به دوی اشد العذاب ته داخلېږي نو خو دا معلوم داره چې هغه عذاب د قوم ساعت په وخت کې نو د قیامت په وخت کې نو هغه پیش د قیامت تر مخه نو په دې سره عذاب د قبر ثابت شو په دې آیتو سره او په صحیح احادیثو کې خو راغلي دي نو دوی بعضې کسان تردد دارن دی اشتباه لري بلکې نږدې کس کې به استحالت و انکار انجز نه وایي بلکې نږدې ده چې بعضې کسان د دې پر محالوالي او د دې پر انکار باندې یقین وکړي یعنی دوی دا یقین وکړي چې عذاب د قبر اصلا شته نه دا محال وبولي مقتضای اشتباه ایشان احساس احوال موتای غیر مدفون بر نهج واحد و بر نسق استدامت و استقامت که منافی تعذیب و ایلام است وی وادي ته د شبهه د کوم ځای ورپېښې دي مقتدا د اشتباه د دې دغه ده د دې ټول اشتباهات او سوالونو اعتراضونه پر دغه باندې ولاړ دي چې د احساس د احوالو د موتای غیر مدفون کوي دغه انسانان چې مړه کېږي او بیا نه یې دفن شوي تر اساس پر چې نه یې دفن شوي یا د شفاخانې په یخچالو کې پراته یا مطلب په دغسې په مځکې په سر باندې پراته عادي هغه که ښه سړی وي که بد سړی وي که ولی وي که امي وي که بل سړی وي ګرده انسانان پر دغه رقم باندې پراته دي پر دغه رقم یې غسل ورکړي هغه په کفن کې پیچلي هغسې عطرونه په پاشلي هغسې ژړ مخ نیولي ژړې تلي پروت هغه ګرده پر دغه ورکړ انا اوس دې سوچ وکړي چې دا خو ولی دا خو باید جنتي وای د ده پر مخ باندې باید څه رقم د نعمتو آثار موجود وای او دا بل چې دی دا بل خو بیا فاسق و فاجر و ګناهکار اوس خو د ده مخ باید تک تور ګرځېدلی په ګرد مر لمونځ نه وکړی اوس ورته وګورې خو داسې ښایسته مخ یې نیول دی تک ژړ نو کومه دی خو نه په عذاب دی نه که اور والي وای دوژخ والي وای اوس به مخ تک تور وای نه دا اوس په دا کمپیوټرونو کې که تاسو لیدلي یا په دا ټلیفونونو کې دا شیان کې خو تاسو ګورئ اوس بیا د خلکو دا چمونه راایستلي دي دلته قبر سره شنلي چې قبر ته وګورې دونه ماران په قبر کې پراته دي خلک ورته ولاړ مړی هلته د قبر پر بغل باندې ایښي یا دلته بیا اوس یو دا کمپیوټر کې یو نوی عکس راوتلی و مړی دی شاوخوا دونه پنډ مار پره ګرځېدلی دي سر ته یې خوله داسې ورته نیولې معنه دغه دی عذاب قبر عذاب قبر په عکسو نه ثابتېږي دا ایله ټوله درواغ دي دا حقیقت یو لا نه لري نه عذاب قبر نه په عکسو ثابتېږي نه د عذاب قبر ماران موږ تاسو لیدلی سو نو ماران چې پر مړي راپېچل کېږي او دی ورته ولاړ دي دلته بیا کمره ورته نیول ده دا بیا څونه د دلاوره ځوان دي چې هغه د آخرت مار دی د آخرت مار پر مړي باندې راپېچل سو دلته بیا د کمره ورته نیولې دا کاسې کې دا ټلیفون کې ثبتوي دا بیا سره کم غوښتلی دي
در مړي خو دته حیرانتیا پکار ده، مړي ته حیرانتیا نه پکار، دته حیرانتیا پکار ده. ته څونه دلاور نو دا ټول ایله دروغ دي. په دې شان باندې ثابتېږي د قبر عذابونه غیر محسوس دي. نه د قبر اور څوک لیدلی شي، نه د قبر ماران لړمان څوک لیدلی شي، نه د قبر په مځکه کې ماران او لړمان پیدا کېدلی شي. دا رقم و یو وخت په د یو کرامت په رقم باندې به خود سوي بعض وختونه کې سوي. صحابه مبارکانو په زمانه کې دغسې یو مړی وسو، هغه مړی مځکې نه قبلاوه چې عرب لا به سخت کړي، مطلب هغه به د مځکې په سر باندې بیا پروت. دا صحابه مبارکان په وخت کې سوی ده. یو وخت فقط د هغه نبوي احادیث د تصدیق دپاره یو وخت داسې یو کوچنۍ نښانه او علامه پیدا شي. نو وایي مقتدا د دوی دا ده چې احساس د احوال د موتای غیر مدفونه کوي، چې دغه مړي چې نه دي دفن شوي، چې د دې ټولو حالات سره پر یوه رقم دي، بر نهج واحد، پر یوه طریقه باندې و بر نسخ استدامت و استقامت. او داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل بدن یې دوام لري او استقامت لري، یعنې ارام پراته دي. نه سړی دا فکر نه کوي چې دی په عذاب که منافی تعذیب و ایلام از دا خو منافی د تعذیب و ایلام سره. نو تعذیب و ایلام خو دا دی اوس یو څوک چې هلته زړی پرې ایستلي پښې ور پورته کړي ویي یې، نو د هر باید چلاک پرې وشله د بدن څونه حرکت وکړي، څونه وغورځېږي، څونه په تکلیف. نو دا مړی که داسې د ملایکو ګروزان په پسې، نو دی ولې نه شور، نه پښې شوري، نه لاس شوري، نه سره غورځي، هېڅ هم نه پکېږي. نو دا خو منافی د تعظیم و د اعلام سره دی. که تذبذب، چې تشویش کېدل، حرکت کول و استراب هم حرکت کول از دوازم ان د لوازم څخه د عذاب. کله چې عذاب پر چا باندې مسلط خامخا به پښې ولاسونه غورځي، بدن بیا حرکت کوي، دی څنګه ارام پروت. نو اصلي منشأ دغه ده. په دغه وجه باندې که سره عذاب څه د قبر دی منکر دي، او د عذاب د قبر تصدیق نه کوي، وایي نسته، منکر دي، محال بود. جواب در حل این اشکال نه، جواب په حل کې د دې اشکال دادی که حیات عالم برزخ کې موتین قبر است، نه از قبیل حیات دنیوی است که حرکت ارادی و احساس که حرکت ارادی و احساس که حرکت ارادی و احساس هر دو لازمی آن است. نو امام رباعي سمرک وایي یو د دنیا ژوند دی، یو د قبر ژوند دی، یو د آخرت ژوند دی. دا ژوندونه فرق لري. حیات اخروی خو مو نه دی لیدلی چې حیات اخروی څه رقم دی. حیات اخروی موږ ته نه دی معلوم. یقین مو دی، ایمان مو دی چې حشر و نشر شته، هغه مو یقین و ایمان دی. که څوک منکر چې کافر دی، په هغه کې خبره نشته. پاته چې د دنیا ژوند خو دې موږ ته ټول ته معلوم دی چې دې وږي سي ډوډۍ غواړي، تږي سي اوبه غواړي، خوږه کې غورځي، چې نعمت ورکې خاندي. دا ژوند خو مرمه ده. پاته د قبر ژوند. په قبر کې چې دی، نو زموږ دا یقین دی د اهل سنت والجماعت دا یقین دی چې په قبر کې چې کوم مړي پراته دي هغه ژوندي دي، شک وتلی ژوندي دي. انبیاء علیهم السلام، شهدا، د شهدا په ور کې آیات راغلي چې بل احیاء عند ربهم یرزقون، دي د خدای تعالی په حضور کې ژوندي دي. او اولیاء کرام چې دي د هغه اکثر درجه د شهیدانو له بالا دي، بلکې عام انسانان هم ژوندي دي. خو منتها دونه وایي چې د ولی و، د عام سړي و، د نبی د ژوند ته فرق شته. په قبر کې یو د نبی ژوند دی، یو د ولی ژوند دی، یو دغه د عاجز سړي ژوند دی. دا فرق سره لري. و د دې لپاره خو په زرهاو دلایل شته، نقلونه، حوالی د کتابو، هغه شانت خو ضرورت نشته. خدا دې په احادیث مبارکه کې راغلي چې موسی علیه السلام د نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم په اسمانو کې ملاقات نه وکړي، نه ورته چې موږ نه کم کوو دا. نو که موسی سم وفات شوی وای یا ژوندی نه وای، نو څنګه و نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم ته خبرې کولې، څنګه د موضوع بیان ورته کوو؟ دا خو صریح حدیث دی. او حدیث راغلی چې امام موسی علیه السلام په قبر کې لمونځ کاوه. نو لمونځ د ژوندي کار دی که د مړه؟
نو دغه خو سته بل دا دی چې په قبر کې انعام سته او نعمتونه سته او عذابونه سته نو د نعمت او د عذاب احساس چې ژوند نه څنګه کېدلی شي که دی مړی نو بیا څنګه دی احساس کوي چې زه یا په عذاب کې یا په نعمت کې خو دلایل خو بیخي ډېر دي خو منتها هغه د قبر حیات چې دی هغه داسې نه دی لکه د دنیا ژوند د دنیا په ژوند کې خو وینې دغه شان د دنیا د ژوند سره لوازم و هغه دنیوي شان چې مطلب وږی سو ډوډۍ غوښتل تږی سو اوبه یې غوښتلې ستړی سو خوب یې کاوه دا شان هلته په قبر کې نه دي پکار نه هلته سړی وږی کېږي نه تږی کېږي که وږی سو تږی سو خوراک د هغه جنتي میوه څه کولی شي هغه نیکبخته خلک دغه څه کولی شي مګر بیا هم د بدن حرکت ته ضرورت نشته او چې په عذاب یې حرکت نه کوي که په نعمت کې هم حرکت نه کوي حرکت ارادي و احساس هر دو لازمي انس دواړه لازم دي د حیات دنیوي سره کې انتظام یې نشه مربوط په این دو امر سره وجه د دې دنیا انتظام چې دی مربوط په دغه دوه شانو سره دی چې حرکت ارادي و احساس دی او در حیات برزخ حرکت هیڅ درکار نه د برزخ او د قبر په ژوند کې هیڅ حرکت په کار نه دی بلکې منافی انش برزخی است بلکې هغه د برزخ ته پار سره منافی دی حرکت کول د برزخ ته ژوند سره منافی په قبر کې نو د څنګه ژوند وکي څنګه حرکت وکي احساس فقط انجا کافي سات فقط احساس کافي دي سوي شي احساس وکي حرکت کول نشته کې وجدان علم او عذاب د ما چې د علم او د عذاب وجدان وکي یعنی علم عذاب پر د باندې تیر سي پس حیات برزخ گو یا نسب حیات دنیا سره نو حیات برزخ چې دی گو کې نسب حیات دنیا دی وتعلق روح و بدن انجا نیمه تعلق روح حسب بدن کې در نشء دنیوي بوده است په قبر کې چې بیا د بدن سره روح څونه تعلق ساتي هغه تعلق نیم تعلق د روح دی د بدن سره چې په دې دنیا کې په دې دنیا کې چې موږ روح زموږ د بدن سره څونه انځه تعلق درلودي از موږ بدن یې مکمل اداره کوي او ژوندۍ ساته هغه د ژوندۍ ساتلو قوت یې ځنې ختم شي د روح د بدن سره تعلق لري مګر نه په دغه اندازه ولې روح اکثر وخت آزاد شوی پس رواست که موتای غیر مدفون به حیات برزخی احساس عذاب و علم نماید نو دا جایزه ده چې هغه موتا چې غیر مدفون وي لا نه شخص وي لا دلی پر تخته پراته دي چې هغه دی احساس د عذاب او احساس د علم وکي او هیڅ حرکت او اضطراب به حیات برزخی از اینها به وجود نه یاد او هیڅ استراب حرکت د دې په هغه برزخی ژوند کې د دې په وجود کې را نشي او ان چې مخبر صادق فرموده صادق بشر هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم احادیث فرمایلی هغه دې ټول صادق وي د امکان لري وعلى اله صلوات و تسلیمات اتم حکمه بان کې ګویم سره دې دا وایم وحسم ماده اشکال او امثال اشکال نمایم او قطع کول د رشو دغه اشکال د دې اعتراض او د امثال د دې چې هغه د رشو څخه قطع کړم نه داس درته وایم که تور نبوت ورای تور عقل و فکر است قوانین د نبوت د عقل و د فکر د قوانین څخه جلا دي عقل و فکر یو رقم تقاضاوي لري او د نبوت تقاضاوي نور دي امور که عقل در ادراک انها قاصر است اثبات ان امور به طور نبوت منموده می آید کم شان چې زموږ عقل دغه د فهم او د ادراک څخه عاجز دی هغه شان په نبوت په قانون سره یا د نبوت په ترتیب سره هغه موږ معلومو اثبات دغه په طور نبوت سره کوو یعنی چې نبی راته ویلي دي بس آمنا و صدقنا زموږ عقل بالا کار نه پکښ کی و اگر عقل کفایت میکرد نو که عقل کار کولای سو کفایت کولای سو انبیا برای چی مبعوث میگشتن انبیا سقطت لولی راستول صلوات الله تعالی و تسلیماته سبحانه علیهم اجمعین او عذاب اخروی را چرا به بعث ایشاد مربوط می ساختن ولی خدای تعالی عذاب د اخرت په بعثت انبیا پر مربوط کړی دی قال الله تبارك وتعالى خدای وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا موږ عذاب ورکون کې نه تر ساده پورې حتنا نبعث رسول چې رسول راست رسول کوم راواستوي او بیا چا په خدای نه کړ بیا نو هغه ته عذاب ورکوو نو عذاب د قیامت چې دی مربوط دی په بعثت انبیاء نو که عقل کار کولای سوی ولی ودا بعثت انبیاء دون ضرور وای
عقل هرچند حجت از عقل قسم حجت دی اما حجت بالغه نیست حجت کامله نه دی و در حجت کامل نه په حجت کې کامل نه دی حجت بالغه به بعثت انبیا متحقق است حجت بالغه چې دی هغه په بعثت سره د انبیا او سره انبیا څنګه چې خدای تعالی راوستل نو حجت بالغه او کامله موجود و زبان عذر مکلفان را بس او د عذر جبه د مکلفو د لپاره د مکلفین انسانان د لپاره تړلې ده هیڅوک چې مرتوس مکلف یو بالغ دا نس ویل چې په دې شمر نه خبر خو دي نبی راغلی حدیثونه راتویل قران راتویل پارسه خبر کړی قال الله تبارك وتعالى خدای تعالی وی رسول مبشرین و منذرین داس رسول رسول چې زیر وکون کې او منذرین بیرون کې دي الله يكون للناس على الله حجر چې به انسانان پر خدای تعالی باندې حجت پیدا نکي چې بدی الله تعالی وایي چې الله تاسو په کولای نه الله تعالی د لاسوار په کولای سلوار زروار په کولای او كان الله عزيزا حكيما خدای تعالی عزتمن او حکیم خدای دی و چون ادراک عقل را در بعض امور قصور ثابت شد پس جميع احکام شرعیه را به میزان عقل سنجیدن مستحسن نباشد نو دا چې نبی ته ضرورت پیدا شوی دی او عقل کفایت نکي نو چې ادراک د عقل په بعضی امور کې ودته قصور ثابت شو چې یعنی په دې ځای کې عقل ادراک نشي کولای نو ټول احکام شرعیه د عقل په ترازو سره سنجول مستحسن نباشه نه دا څه کار نه دی چې ته هر څه ته د عقل ترازو شي نو عقل خو دې په ډیر شانو نه پیژ چې نه پیژ نو ته د عقل ترازو ولا څه کې د عقل ترازو ارګولې مور سره دور کوه او في الحقيقة التزام تطبيق آن حكم باستقلال عقل بود و انكار طور نبوت باشده او که حقیقت ته وګور التزام د تطبیق داغه دا چې موږ پر ځان دا لازمه کوو چې ټول شامه موږ په عقل معلومو او تطبیق به پر عقل باندې کوو که موږ دا کار وکړو نو دا حکم په استقلال د عقل دی نو دا د معنا ده چې عقل بالا مستقل دی او انکار طور نبوت په انکار د طور نبوت د نبیانو نبوت نه منم دا هغه وحی نه منم دا هغه ته چې کوم شان ویل سي هغه نه منم فقط زه خپل د عقل خبره منم د دې نو دا او دا خو کفر دی اعاذنا الله سبحانه عن ذلك اول فکر ایمان به رسول باید کرد اول دا فکر وکړي چې پر رسول باندې ایمان لرم کړه او تصدیق رسالت او باید متبع تصدیق د رسالت ته وکړي تا در جميع احکام او صادق دانسته شد چې په ټول احکام کې د صادق قبول شي او واسطه ان ظلمات شکوک او شبهات خلاصي میسر او د مبارک په وسیله سره بیا سره د شکونو او د شبهو د ظلمات څخه خلاصي اصل را باید معقول ساخت تا پروبه تکلف معقول و معلوم کردن اصل باید معقول شي اصل باید پر عقل برابر شي نو پروبه بغیر د تکلف سره معقول و معلوم شي نه په پروبه په خپل سره خلاص شي اصل دا بس چې څوک یا د عذاب قبر څخه منکر وي اخرت څخه یا د جهنم څخه لکه مرتضی په ترجمه کې څو وروي اساسي نکته را پیښ کړي دا رسول د خدای دی کنه کدول و انو چې رسول د خدای دی نو د رسول خبرې مانی ټول دی و قران مانی چې د رسول راغلی دی و په قران کې راغلی چې و ما ينطق عن الهوى د خپل خواهشات څخه خبرې نه کوي ان هو الا وحي يوحى د خبرې ټول وحي د آیات چې مانی دی و چې مانی د په حدیث کې راغلی چې عذاب قبر دی و د شان اخبار ثابت او کدا چې ته د نبی په نبوت کې اشتباه لري نو د نبی په نبوت کې بیا هغه پر د نبی پر نبوت ته لا اله سره وای بیا نو پر دې مور سره وای چې ته مړ دی او حشر دی او نشر دی پر دې د الله مور سره بیا پر هغه ده په هغه کې چې خانیه کې پر دغه شان کې خلقانیه کېږي هر پر عربی اثبات اصل معقول ساختن بسیار متعثر است کسری اصل نه ثابت کړي او فروعات ثابتي نو دا څه خو د دنیا کفار به خیر دي د دلایل به خیر دي په زرا او په لکونو دلایل نو دا ټول مش په عقل سره سنجو دا کله کېدل شي واقرب طرق بوصول ان تصديق وبحصول اطمینان قلب ذکر الهی جل سلطان کبیان د چا په ځل کې دغه باره کې وسوسې خبري مشکلات نه حل کیږي بهترین د لارې دغه د چسلې ذکر شي شروع کی خپل زړه په
ذکر سره مطمئن وګرځي او د اشتباهات څخه خلاص کی. قال الله تبارک وتعالى خدای تعالی وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبر اوسه خدای ته په ذکر سره زړونه آرامېږي. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالح کړي طوبى لهم ادي لري توبه وي، خوشحالي دي او د توبه درخته دي، مبارکي دي او حسن مآب ډېر ښه د ورتلو ځای دی. براه نظر و استدلال به این مطلب عالی رسیدن دور دور است. دا چې سړی د نظر و د استدلال په لار باندې پر دې لوړ مطلب ته ځان را رسوي او د قبر عذابونه په ثابتوي، نو دور دور د بخیل دي. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود. مولانا سمبرک وای پای استدلالیان کم خلک چې اسلامي عقاید په دلایلو ثابتي، نو پښې د استدلالیانو چې چوبینې بوده دي. د استدلال پایه چوبینه ده، دا لکه په اساس په ځکه باندې چې لرګي کښې پر لرګي باندې دیوال ولري، نو لرګي خو ته دیوال طاقت نه لري. که فرضاً دیوال باندې تکیه هم شي، یو څه عمر بعد چې ورته ګوري هغه به وینو خوړل لرګي، نور تاوان ورسېږي، دیوال به ټول چپس. نو پای استدلالیان د استدلال پښې چې دي هغه چوبینې دي، او پای چوبین د چوبینې پایې چې دي سخت به تمکین، هغه سخت به ثبات دي. وایي هر دلیل چې وایي خو بیا احسه فإن قیل قلنا فإن قیل قلنا فإن قیل قلنا اخر راځي نیکي حل وایي فتدبر. بیا نو محشان ورسره جوړېدلي، دا اشاره فلان کې سوال جواب ده. هغه چې به محشي سوال جواب سره اخلي، بیا سوال جواب نه اخر بیا وایي په تعامل حق التعامل، بیا فکر وکړه، حق فکر وکړه، یعنی دلته بیا پینې غواړي. دغه معنا. نو نظر و استدلال باندې چې سړی و داسې مسایلو ته ځان رسوي مشکل. باید دانست که مقلد انبیا بعد از اثبات نبوت ایشان و بعد از تصدیق رسالت ایشان علیهم الصلاة والتسلیمات از مستدلان است. و دلته خو نو اوس یوه خبره پکار ده چې ایمان تقلیدي دی، یو ایمان یقیني دی غیر تقلیدي. او دا مسله ده چې ایمان د مقلد معتبر دی که نه دی. مقلد څه معنی؟ یعنی ما اوریدلی دي داسې چې نبي ستا او قرآن ستا او داسې دې ته مقلد وایي. چې زه خپله په هېڅ نه خبر، خو ایمان مې تقلیدي دا معنی چې د مور و پلارو د قربان څخه مې اورېدلي، بس ما هم پر هغه شان ایمان راوړی دي. نو اوس دا مسله ده چې دا ایمان د مقلد معتبر دی که نه دی. نو امام رباعي صاحب دا خبر را خلاصه چې زموږ ستاسو ایمان تقلیدي نه دی، زموږ ستاسو ایمان استدلالي دی. ځان څوک ما ته پوښتنه کوي چې ته پر قرآن لرې ایمان لرې؟ ځان و که دې ورته نو ولې ایمان پر لرې؟ ولې دا د خدای کلام ولې؟ زه نه ورته چې ما د مور پلار څه داسې اورېدلي دي چې مقلد شم، بلکې ورته چې قرآن معجزه ده او د داسې نبي قول دی. نبي په قرآن ثابتوم، قرآن په نبي ثابتوم، پر اصولو ته راځم، په اصولو باندې دا خبرې ثابتوم. نو اوس که ما څوک د هر څه پوښتنه وکړي، د حشر نشر دې شم پوښتنه وکړي چې وایي حشر نشر شته، زه ورته وایم هو شته. وایي څه دلیل لرې؟ زه تقلید نه کوم چې ما مور پلار څه داسې اورېدلي دي چې ته وایې زما په ایمان کې اشتباه شي چې ته د ایمان بستګي که به دی، یا زه دلیل درته او ما ته نبي ویلي دي. کوم ځای کې ویلي؟ پلانکي ځای پلانکي ځای پلانکي ځای. نو خو ایمان استدلالي سو، تقلید نسو، دغه عین دلیل دی. نو وایي باید دانست و باید سړی په دې پوه شي چې مقلد د انبیاو چې دی بعد از اثبات نبوت ایشان چې د دې نبوت اثبات کوي او د دوی د رسالت تصدیق وکړي از مستدلان است. دغه مقلد د خپل د مستدلانو څخه و تقلید عمر سخنان این اکابر را در این وقت عین استدلال است. او تقلید د خبرو لره د اکابر چې سړی د انبیا علیهم السلام د خبرو تقلید کوي، نو دغه د تقلید کول د ریم په جوړ کې عین استدلال، دغه عین استدلال دغه زموږ لپاره دلیل دی چې خبره نبي کړې.
مثلا شخص کې اصل را په استدلال ثابت نه موده وشن یو سړي چې اصل په استدلال سره ثابت کړي نبی او قران ثابت کړي درې وخت فروع کې اذان اصل نشي ګردن نو په یو کې هغه فروعات چې د اصل څخه ولاړ شوی دي هم مستند به ان استدلال خواهد بود هغه ټول په هغه استدلال پر لاسنه تکي او به استدلال اصل در اثبات جميع فروع مستدل خواهد بود او په اثبات کې په استدلال سره د اصل چې د پر اصل باندې دلایل ول نو د په اثبات کې د ټولو فروع مستدل وګرځي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا قد جاء الرسول